دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. السلام علیکم. تاسو خیر جوړ خیرتي؟ الحمدلله شکر. ښه مورې تاسو ووایئ چې څه مشکلات لرئ؟ دغه مشکلات لري چې په راخي شته د کار سره خبره ونه نه دی وړه کېږي. یو څه تکلیف لرئ؟ تکلیف دا خپل مریض یم، ټول عمر په دوا باندې ولاړ یم، خلاص مې دا څلور بیسې کېږي ماته چې زه پیل خلاص هم. او دا اوس کور کې چې اوسېږئ دا په کرایه ده؟ دا د خپل کور دی. او ماشومان څه نظامن لرئ؟ دغه دیوانان دي وړکي دي. او کور کې نور څوک شته چې هغه کار وکړي؟ دا دغه زمن مې دلته ولاړ دی، هغه کار هم څوک نشته دی. یو ځای مې چې هغه د تره سره ده کار کوي، 300 روپۍ ورته ورکوي، هغه هم کله کاري کوي. دا دې زوی ده؟ څه نوم دی ده؟ مدثر. څه مکتب وایي، درس وایي؟ کوم صنف کې؟ پنځم کې. ماشاءالله ډېر ښه. نو مدرسه هم وایي؟ ډېر ښه. ښه مورې مونږ د باران د رحمت د بنسټ لاندې راغلي یو او دلته دوستانو حمیدو سروې کړی و دلته مخکې، او ستاسو د کور په باره کې او ستاسو د مشکلات په باره کې موږ سره خبره کړې وه. نو موږ راغلي وو چې د باران د رحمت د بنسټ له لارې تاسو سره کومک وکړو، او کوم کسان چې موږ ته پیسې لېږلې وو هغوی دونه دا سم څه تحفه تاسو ته جوړ کړی دی. او تاسو څه پوښتنه لرئ کوم کسان چې کومک کړی دی څه هغوی ته څه وایئ، او د باران رحمت بنسټ ته څه غوښتنه لرئ تاسو؟ خیر څنګه دغه غله زما مشکلات ډېر دی. دغه حیوانات د اختر روان دي، ټول موږ ته کاري وکړي. پوهېږو مورې چې مشکلات ډېر زیات مشکلات ده. انشاءالله موږ نه سختي لرو نه کاري لرو. انشاءالله دا کوم کسان چې ګوري هغوی به انشاءالله تاسو سره آینده کې هم مرسته به کوي تاسو سره. حیوانات دي مور زړه درد کوي، دوی چې شي اوس باندې خبر چې دوی واوري یا د پلار یا زاري دوره شماته وي. نو ګرانو دوستانو تاسو ولیدل چې زموږ په وطن کې څه مشکلات دي او خلک ډېر بې وسه دي، هغوی نشي کولی چې خپل د ژوند ډېر په سختي سره تېروي. نو تاسو نه هیله کوم چې همدغه شانتې کسانو سره تاسو مرسته وکړئ.